مرګ ډیر سخت دی کنه چا لیدلی نه دی نو پته نه لګي خو چې کله ملک الموت مخامخ شي کنه بیا به پته لګي کله چې مړ شي او په قبر د ښځې ولګي دا د دنیا مزې به تاته بې مزې ولګي خوله به دې بند شي ورته سختې به قیزې ولګي مه راخله په خپل مسلمان رور پسې د وړې خبرې د خاطره تمانچه مه راخله مه کوه مه کوه د دې جواب به ډېر په سختۍ میلاویږي مه کوه د دې غیبت جواب به ډېر په سختۍ میلاویږي مه کوه دومره بد نظري جواب به ډېر په سختۍ میلاویږي د بل مسلمان زړه مه ازاروه د دې جواب به ډېر په سختۍ میلاویږي اے محمد رسول الله سرور کائنات خاتم المرسلین امام الانبیاء موږ دپاره ډېرې جړاګانې کړي دي که نه ته څه خبرې عبدالله ابن عمر وی محمد رسول الله سره په لار باندې روان د قجرو په یو باغ باندې تېرېدلو په ځمکه باندې د سیلۍ د دې ونو نه قجورې راغورځولې وې وی رحمتا للعالمین پیغمبر هغه د ځمکې پرېوتې قجورې راواخیستلې وی چې څنګه یې داسې خوړلې وی ماته ست کړې چې ته م وخوره ما وی چې یا رسول الله زه خو موړ یم زه خو وږی نه یم زه نه خورم وی سترګو مبارکو کې اوښکې راغللې او ما ته وی عبدالله څلور ورځې وشوې څه مې خوړلې نه دي بوره به یې وی بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها وی محمد رسول الله سردار دو جهان په خپله بستره کې د شپې اوړېدو راوړېدو لکه د چا چې په دې خېټه کې شدید دردي او ډېر تکلیف یې ورته او داسې اوړي راوړي وی ما کتل چې سردار دو جهان د کټ په دې بازو پسې دا خېټه داسې کلکه کړې وه وی ما پې اواز وکړو یا رسول الله تاسو ته تکلیف دی وی چې زما اواز یې واورېدو نیغ کېناستلو سترګو کې اوښکې وې ما ته وی عایشې د لوږې د لاسه خوب نه راسي لږ ټیم میلاو شي د خپل پیغمبر زندگی مطالعه کوي حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا شہنشاہی نے جس کے پیر چومے وہ فقیر آیا کله چې د فانی دنیا نه رخصت کېدو موره به یې فرمایي وایي من کره ډیوه کې تیل نه و چې ډیوه م پې بله کړی وی وایي ګاونډیانو نه م تیل قرض راواخیستل نو ډیوه م پې بله کړله هغه کله آرام غوښتلی دی هغه کله د سکون زندگی غوښتلی ده هغه کله د پراختیا رزق غوښتلی دی ای موږ دپاره یې جړلي دي چې الله دوی به نه رسوا کوي الله د دوی شکل به نه بدلی الله دوی نه به خنزیر نه جوړی الله دوی نه به شادو نه جوړی الله زه په دوی ډېر زیات خفه کېږم حضرت ابو هریره رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی وی د معبول خلاف لګیا او په ناسته باندې مونځ کوو وی ډېر په تکلیف به سجدې له لاړو ډېر په تکلیف به راوچت شه وی زه ورنږدې شوم ډېر په ادب مې پوښتنه وکړه یا رسول الله تاسو ته تکلیف دی وی سترګو مبارکو کې اوښکې راغلې ما ته وی ابو هریره 3 ورځې وشوې څه مې خوړلې نه دي د ډېرې لوږې د لاسه مې د خېټه کې درد کېږي د ولاړې طاقت نه لرم ځکه به ناسته باندې مونځ کومه ما چې واورېدل هغه انسان چې وغواړي اسمان نه د دسترخوان راشي دومره په لوږو کې گزاره کوي دومره په لوږو کې گزاره کوي وی زه په جړه شوم وی لاسونه یې رانه چاپېر کړل
وی سینې مبارکې پسې را جوخ کړم ماته تسلی راکوله ابو هریره مه خفه کېږه څوک چې د الله د دین د خاطره لوږه برداشت کړي الله ورسره په حساب کتاب کې نرمي کوي سختی ورسره نه کوي ښه رزق میلاویږي الحمدلله ښه په ښکلو ښکلو کورونو کې اوسېږو ښه په لاسو خپو روغ بیا هم بل ته تکلیف دی بیا هم ګاونډي مانه تنګ دی بیا هم سترګې بغاوت کوي بیا هم لاسونه بل ته تکلیف رسوي بیا هم خپې داسې داسې مجلسونو ته روانې دي چې الله خفه کېږي ډېره اوږده ورځ ده فی یوم کان مقداره 50,000 سنه 50,000 کاله ورځ ده لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا يو برا جمع کی گئی يقول الانسان يومئذ اين المفر اے د تیخت زیبنی خوا د تیخت زیبنی د پټیدو زیبا نہیں قرآن عربی کې د منګه غسی پوی نشو خوا منګه غسی پوی نشو چې قرآن کم دردونه بیانوي قرآن کم حقیقت بیانوي قرآن کم حقیقت او هیبت بیانوي ان اخذه علیم شدید شدت دې پکې ان ربک لبالمرصاد تاسو ټول ماته ګورئ او زه ستاسو مخې ته ناسم وګوره زه څومره په ادب او احترام باندې ناسمه ولې تاسو ټول ماته ګورئ زه ځکه داسې په ادب ناسم نو ماله حیا راځي چې کله انسان تا ته ګوري او ته ګناه نشې کولی نو لږ سوچ وکړه چې بیا الله تا ته ګوري او معنی صرف ګوري نه ده لبالمرصاد صرف ګوري معنی نه ده ګوري خو داسې ګوري که نه لکه ښکاري چې خپل ښکار ته شیش اخیستی دی او یو سترګه یې پټه کړې ده او په دې یو سترګه ورته په توجه باندې ګوري الله وایي بنده زه تا ته داسې ګورمه زړونه هم سخت شوي دي نو خبره را باندې اثر نه کوي مولوي صاحب راغلی و ښکلی تقریر یې وکړه په دې غوږ یې وباسه په دې واوره او په دغې یې وباسه بس خبره ختم نه ختمیږي خبره سختې مرحلې مخې ته را روانې دي نن د شپې کور ته لاړې لږې سترګې پټې کا محسوس که چې ملک الموت راغی او زمانې روح واغېسته محسوس که چې زما اعلانونه وشو خلک را خبر شو